سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د خوراک نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو همکاریو د دوام او ډیرولو خبر ورکړ. د دغه پروګرام اجرایي مرستیالې میرمن ویلري ګوایري تېره ورځ د ملي یووالي حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې زیاته کړه چې دمګړې هم د افغانستان له وچکالۍ ځپلو سره د دوی د غنمو مرستې دوام لري. په دې کتنه کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د هیواد له وچکالۍ ځپلو او بېځایه شویو کورنیو سره د خوراک نړیوال پروګرام له لوري له ترسره شویو مرستو مننه وکړه او د دغو مرستو پر دوام او زیاتوالي هم ټینګار وکړ. ولسي جرګه له داسې سولې سره همغږې ده چې د جګړې د پای او د 18 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لامل شي. د دغې جرګې مشر وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد باید د سولې بهیر معلومات له خلکو سره شریک کړي. له بل لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي د افغانستان د سولې په تړاو د واشنګټن په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او هیواد په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې غوښتونکی ده. په همدې حال کې ولسمشر غني وایي سولې او امنیت ته د رسیدو په موخه اړتیا ده چې ټول ښکیل لوري د سولې ځانګړي تعریف ته لاسرسی ومومي. په نورستان کې په سلګونه کسانو تېره ورځ د خپلو سیمه ییزو ستونزو له امله لاریون وکړ. دوی له حکومته وغوښتل چې د کونړ نورستان سړک د کریړ کړي ځکه ډیری وخت ناروغان یې کونړ او ننګرهار ته په لاره د همدې خرابې لارې له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دوی زیاتوي چې په تېره 13 کلونو کې په نورو ولایتونو کې ګڼې پروژې پلي شوي خو نورستان ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې او آن په خپله پارون ښار کې یو متر کریړ سړک نشته. کیر سړک نشته، د حکومتونو وعده کړی د اوس پورې ټول دروغ ختلي دي. موږ دپاره هېڅ خدمت نه دی کړی. موږ مسلمانان یې مجاهدین یې د دې وطن ولس دپاره یو کار نه کوي. خام سړک کې ګرځو در په در یې. بیا هم غوښتنه کوو د رئیس جمهور نه د رئیس اجرایه نه چې باید همدې ته عملي بڼه وله ورکړي. تر اوسه پورې موږ یو متر سړک په نورستان ولایت کې قیر نه لرو. بنان دغه ولسونو آخر د صبر کاسه ډکه وه، نور د حوصلې نه ووته. تاسو شاهد یاست چې نن تقریبا سلهاو کسان دلته ووتل خپله د حق طلبۍ اواز مرکزي حکومت د چارواکو ته رسولو په خاطر باندې جګه کړه. د کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون تېره ورځ په هلمند کې جوړ شو. د هلمند سیمه ییز مسؤلین وایي له دغه نندارتونه یې موخه د دغه ولایت د کرنیزو محصولاتو معرفي، د کروندګرو او کاروباریانو ترمنځ نږدېوالی او د کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه ده. له دې سره سم کروندګر د کرنیزو توکو لپاره د سړو خونو او بازار نشتون خپلې اساسي ستونزې په ګوته کوي، هغه څه چې د هلمند سیمه ییز مسؤلین یې د حل ژمنه کوي. 3,80,800 متریک ټنه تولید کلنی لري. همدارنګه تور او شنه ماش په اوسط ډول 4,550 هکتاره ځمکه کې کرل کیږي چې حاصلات یې 9,200 متریک ټنو ته رسیږي. عمده موخې یې دا دي چې کورني باکیفیته محصولات وپېژندل سي، د لوړ حاصل او لوړ عاید نباتات ترویج سي او همدارنګه بازار موندنه په کرهڼه او مارکیټ کې بوخت اړخونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کول. خوندې به خپل لاسي صنایع بازارو ته وړاندې کوي او د دې مارکیټ په پرانیز غونډه کې به هم تاسې ګډون وکړئ. د لاسي صنایع ترڅنګ د خوندو رول په زراعت کې هم ښکاره او روښانه ده. دولت ژمنه کړې په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی و او ما بعضې مسایل ورسره شریک کړه. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکل و، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکل و. په دغه موضوع کې سره خبرې او 4 کسان په کندز کې د غلاو په تور د پولیسو له لوري ونیول شول. د کندز امنیه قومندان عبدالباقي نورستانی وایي دغه کسان په تېرو څو ورځو کې د کندز ښار له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي. ویل کېږي د یادو کسانو دوسیې اړوندو عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارل شوي دي. اثر تلاش و تتبع پلیس ولایت قندوز یک تعداد کسب را پول مردم اینا دزدی میکردن، اینا گرفتار شدن. فعلا دوسیشان تکمیل به ارگانهای عدلیه و قضایی سپرده شد. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.